افغانان هغه خلک دي چې ګاونډیو غربیانو کوشش وکړ چې افغانان وځپي، له ذهني ستونزې سره یې مخ کړي او په افغانستان کې غوغاوې رامنځته کړي دي. خو افغانان هغه خلک دي چې ماتې نه مني. افغانان هغه استعداد لري چې څوک یې هم نشي پټولی. ملګرو، نن سبا په هر لیګ کې زموږ لوبغاړي لوبیږي او ډیر اعلی کارکردګۍ سره لوبیږي. راځئ چې ملګرو نن ویډیو وګورو او په T10 لوبو کې زموږ لوبغاړو بیا څه کړي او بل ښه خبر ډېر مودې بعد زموږ تکړه او پیاوړی لوبغاړی شهزاد محمدي هم په سکرین ښکاره شوی ده. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. په لسوریزه سیالیو کې نن دوهمه لوبه د ډیکن ګلیډیټرز او د ډیلی بولز ترمنځ ترسره شوه چې محمد شهزاد او ظاهر خان هم له ډیکن ګلیډیټرز لوبډلې سره لوبیږي. محمد شهزاد خو ښه توپ وهنه ترسره نه کړای شوه، خو ظاهر خان په زړه پورې توپ اچونه وکړه، خو لوبه کې ډیلی بولز بریا خپله کړه. د لسوریزه لیګ په دویمه لوبه کې لومړی ډیلی بولز د لوبې پچه وګټله او لومړی د ډیکن ګلیډیټرز لوبډلې ته د توپ وهنې بلنه ورکړه. د ډیکن له لورې د پیل توپ وهنې ته محمد شهزاد او شین واټسن راووتل چې محمد شهزاد 2 څلوریزې ووهلې او په 8 توپونو 11 منډې ترلاسه کړې او خپله وکټ یې له لاسه ورکړه. همداراز شین واټسن بیا په زړه پورې توپ وهنه ترسره او د 2 شپږیزو او په 5 څلوریزو فورمټ یې په 11 توپونو 50 ناسوځېدلې منډې وکړې او انټون ډیوچ بیا په 22 توپونو 28 ناسوځېدلې منډې ترلاسه کړې. ډیکن ګلیډیټرز په 10 اورونو کې د یو لوبغاړي په سوځېدو 102 منډې وکړې او د ډیلی بولز لوبډلې ته یې د 103 منډو هدف وټاکی. د ډیلی بولز له لورې د دشمنټا د چمیرا یو وکټ ترلاسه کړه. د 103 منډو د هدف په تعقیب کې که څه هم په پیل کې د ډیلی بولز توپ وهونکي یو څه کمزوري ثابت شو، ځکه 3 لوبغاړي یې وسوځېدل او 3 واړه افغان ورو توپ اچوونکی ظاهر خان وسوځول. خو تر هغه وروسته ایون مورګن او د انچل میوچلز په زړه پورې توپ وهنه ترسره او خپله لوبډله بریا ته ورسوله. ډیلی بولز زیات هدف په 9.3 اورونو کې د 3 لوبغاړو په سوځېدو پوره کړه، په وکټ بریا خپله کړه. د دوی له ډلې ایون مورګن د 3 شپږیزو او 5 څلوریزو فورمټ په 20 توپونو 52 ناسوځېدلې منډې وکړې. انجلیو میټیوز 22 او پال سټرلینګ 12 منډې ترلاسه کړې. د ډیکن ګلیډیټرز لپاره ظاهر خان په 2 اورونو کې 19 منډې ورکړې او 3 لوبغاړي وسوځول. ظاهر خان د بیسټ مومنت اف د میچ جایزه هم ترلاسه کړه او د غوره لوبغاړي جایزه ایون مورګن ته ورکړل شوه. د یادولو ده چې تر دې مخکې د مراټا عربینز او نارډرن واریر ترمنځ لوبه ترسره شوه چې نارډرن واریر په 9 وکټو د مراټا عربینز لوبډلې ته ماتې ورکړه. درنو لیدونکو، که چیرې غواړئ چې د کرکټ له هر اړخیزو معلوماتو څخه ځان خبر کړئ نو زموږ چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ او ویډیو در سره حتما لایک کړئ.